غم ځپلو او دردمنو او په جنجالونو کې راګیر خلکو ته زه نن داسې یوه دعا ښیم چې هغه خامخا قبلېدونکې ده. په قرآن شریف کې الله جل جلاله دا دعا موږ او تاسو ته راښودلې ده. دا څه عادي دعا نه ده. دا دعا هغه دعا ده چې الله جل جلاله خپل ستر پیغمبر ته پرې نجات ورکړی و. یونس علیه السلام دا د مایي په خېټه کې پروت و، د بحر په بیخ کې. هغلته الله جل جلاله ته یوه دعا وکړه، نو الله جل جلاله یې هغه دعا قبوله کړه. هغه کومه دعا ده؟ الله جل جلاله فرمایي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دا هغه دعا ده چې الله جل جلاله د یونس علیه السلام قبوله کړې وه. صرف د هغه نه بلکې مونږ ته هم وعده راکړې ده. د دې آیت په آخره کې الله جل جلاله فرمایي چې کله یونس علیه السلام دا دعا وکړه نو ما یې دعا قبوله کړه. وکذلک ننجي المؤمنین، همدغه رقم د مؤمنانو ته هم زه نجات ورکوم. نو که مؤمنان په سخته کې، په مشکل حالت کې، او کله چې دوی د یو جنجال سره لاس و ګریوان وي، راګیر وي، د لاره د ورڅخه ورکه وي، د وتو لاره ورته نه معلومه، دوی دا دعا وکړي نو الله جل جلاله به د دوی دا دعا هم قبله کوي. خو دومره باید موږ تاسو مهرباني وکړو چې حوصله باید ولرو او ورختایي باید ونه کړو، ځکه ورختایي سره بیا دغه دعا زموږ او ستاسو بې تاثیره کیږي او بیا نه قبلیږي. نبی علیه الصلاة والسلام هم د دې دعا په اړه باندې ډیره زیاته جالبه خبره کړې ده. هغه فرمایلی دي فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له. وای کله هم چې یو مسلمان دغه دعا وغواړي له الله جل جلاله څخه، نو الله جل جلاله به دغه دعا ورته قبوله کړي. نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام وعده هم ده. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې په سخت حالت کې، په سختو وختونو کې دغه دعا هیره نه کړو، د تل لپاره یې په یاد ولرو. زه یقین لرم چې د الله جل جلاله وعده حق وعده ده او په هیڅ وخت کې به هم موږ نامراده نشو، بلکې الله جل جلاله به زموږ او ستاسو دا دعا خامخا قبلوي.